د لباس د انسان په زندګۍ کې څه کار دی، د انسان په وجود کې د لباس څه اهمیت دی، نو هغه تاسو پیژندلی هم دی او که نه مې یې پیژندلی نو زه به یې درته ووایم چې کله یو انسان بغیر د لباس نه ګرځي نو دا څونه بدې ښکاري. ماشوم چې هم بغیر د لباس نه، بغیر د پرتوګ او د کمیس نه ګرځي، دا ماشوم ډېر زیات بدې ښکاري. نو بیا که چېرته یو سړی کپړې د ځان نه وباسي او کپړې لرې کړي او دی دغسې په دې معاشره کې ګرځي، په دې لارو کوڅو کې دی دقسې ګرځي، کپړې یې ایستلې دي مکمل، دی به څونه بدې ښکاري، بدې به ښکاري که نه به ښکاري. عایشه بسې همدغه رنګې د ښځې مثال دی. که ښځه چېرته خدای مکه د خپل لباس لرې کړي چې الله جل شانه په هغې باندې ورچولی دی او په هغې باندې لازم کړی دی چې په دې باندې خپله پرده کوه، نو که دې ښځې دا لباس لرې کړو د ځان نه، نو دا ښځه به څونه بدې ښکاري. د دې هغه شرم او د دې هغه پرده هغه هر څه به عیا شي خلکو ته. خلک به په دې باندې بیا تذکرې کوي، خلک به پې بحث مباحثې کوي، خلک به پې خپل مجلسونه ګرم کړي. نو ډېره زیاته بده خبره ده. نو د دې نه معلومیږي چې هلکه د دې لباس د انسان په وجود کې ډېر زیات اهمیت دی. که لباس د یو انسان نشته دی، تر دې پورې چې دا خو لا مونږ ژوندي یو چې کله دا انسان مړ شي نو هم بغیر د لباس نه به یې نه خښې په قبر کې، لباس به ور واغوستی هله به یې خښ کړي، ځکه بغیر د لباس نه د انسان بدې ښکاري. نو هلته ورته هم مونږ بیا 2-3 کپړې ور واغوستو، 2-3 څادرونه ترې راتاو کړو چې هلکه د دې سړي پرده او شرم او هغه مکمل پټه شي چې دا خلکو ته ښکاري نه. او که چېرته یوه ښځه مړه شي نو هغه خو مونږ په 5 کپړو کې راپټه کړي، د ښځې دپاره 5 کپړې دي کفن، په هغې کې هغه مونږ راپټه کړو. خو بیا چې کله جنازه ویسو قبر له، نو هلته چې کله قبر ته ورکوځئ نو هلکه وایي څادر یې راواخلئ په دې قبر یې د پاسه ونیسئ، چېرته د دې ښځې وجود ښکاره نه شي، ځکه دا ډېر بدې ښکاري که ښکاره شو. نو اهمیت د لباس هغه ظاهر دی، واضح دی چې که چېرته د انسان په زندګۍ کې د انسان په وجود باندې پرده او لباس نه و، دا به ډېر زیات بدې ښکاري. دنیاوي لحاظ سره هم بدې ښکاري او اخروي لحاظ سره هم ډېر زیات بدې ښکاري. نو د لباس اهمیت ظاهر شو، واضح شو. د دغې وجې نه الله جل شانه فرمایل چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا سړي د دې ښځو دپاره لباس دی او دا ښځې د دې سړو دپاره لباس دی. یعنې که یوه ښځه په معاشره کې یوازې زندګي تېروي، د دې مطلب داسې دی لکه په دې ښځه باندې چې کپړې نه وي، دا چې په معاشره کې لغړه زندګي تېروي، څونه بدې به ښکاري. نو د دغې وجې نه په دین اسلام کې د نکاح ډېر غټ اهمیت دی چې تاسو نکاحونه وکئ، ودونه وکئ، ځکه ستاسو دپاره لباس یو سړی دی، یو نر سړی چې هغه ستاسو د حیا او د شرم خیال ساتي، ستاسو د عزت خیال ساتي، ستاسو د آدابو خیال ساتي، ستاسو د حقوقو خیال ساتي. نو د دغې دپاره نکاح یې ضروري ګڼلې ده، ضروري یې ګرځولې ده. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وایي دا زما سنت دي او څوک چې زما د سنتو نه اعراض کوي، مخکې اړوي، دغه سړی زما نه ویونه دی، دا زموږ په شان د مسلمان ویونه دی. نو بهرحال الله جل شانه فرمایي چې دا سړي د دې ښځو دپاره لباس دی. نو د دغې وجې نه مونږ نکاحونه کوو او د دې خپلو ښځو هغه عزتونه پټوو چې لکه سبا له د دې ښځې په عزت باندې څوک څه داغ ونه لګوي. زه به یې مخې ته ولاړ یم، خاوند دا د دې ښځې دپاره یو ډال دی، مخې ته یې ولاړ دی، معاشره ورته په بد نظر نه شي کتی. هلکه دا ګورې واده کړې ښځه ده، د دې په سر باندې خاوند موجود دی، د دې بچي دي، د دې خاندان دی، که چېرته په بد نظر دې ورته وکتل نو څوک به د نه سترګې راوباسي. ګوره یاد وساته. نو ما او تا له شریعت څونه حیثیت او څونه احترام راکړی دی. زه ښځه یم مثال په طور باندې، په دنیا کې معاشره چې څونه ده هغه ما ته هېڅ ګیا نه راچوي. ډېر شه واقعات داسې په تاریخ کې پراته دي چې د عربو، خاص کر د عربو چې دا کم خلک وو، دوی به دې ښځې ته مړه د ډیران په شانته د خزلې په شانته ګمان کوو. دغه دین اسلام راغی او دې ښځې له یې دونه احترام ورکړو چې څوک ورته په بد نظر باندې نه شي کتی. که چا ورته په بد نظر باندې وکتل نو ګورئ هلته مجاهد موجود دی خاوند. دا الله جل شانه ستا دپاره یو چوکیدار مقرر کړی دی او ستا دپاره یو لباس مقرر کړی دی. نو د دغې وجې نه الله جل شانه فرمایي انتم لباس لهم، تاسو د ښځو دپاره لباس یې، لباس ستاسو په ذریعه باندې مونږ د ښځو هغه وجود پټ کړی دی، د هغو عزتونه هم پټ کړي دي. همدغه رنګې دا ښځه د سړي دپاره لباس دی. څنګه چې یو سړی به د ښځې د عزت او د هغې د هغه خیال ساتي، د هغې احترام به کوي، د هغې د حیا او د هغې د هر څه به خیال ساتي، همدغه رنګې په دې ښځه باندې لازمه ده چې دا هم د سړي د عزت بې انتها خیال وساتي، د سړي سره چېرته خیانت ونه کړي. ګورئ خدای مکه دا ښځه راولګي او دا د خپل خاوند سره خیانت شروع کړي. خیانت څه دی؟ د خاوند په عزت باندې داغ لګول. داغ لګول دا دی چې یاره یوه ښځه شادي شوده ده، واده کړې ښځه ده او دا د نورو غیر محرمه خلکو سره تعلقات ساتي. پیغمبر علیه صلات وسلام پسې یو صحابي راغی، وایي د الله رسوله ما د یوې ښځې سره نکاح وکړله، د هغې د حسن د وجې نه او د هغې د ډېر زیاته حیا د وجې نه چې ډېره زیاته حیاداره وه، ډېره زیاته پردې واله ښځه وه او ډېر زیات حسن او ښکلا وله الله جل شانه ورکړې وه. د دغې وجې نه ورسره ما نکاح وکړله، واده مې ورسره وکړو، خو اوس هغه ښځه زما سره خیانت کوي، زما د عزت خیال نه ساتي.
غیر محرم خلک ځان ته راپرېږدي د الله رسوله څه چل وکړمه پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل د ځان نه جدا که دې له طلاق ورکه ځکه شریعت ما ورته هر قسمه طریقه ښودلې ده چې کله یوه ښځه ټیک نه ده د هغې کارونه ټیک نه دي هغه ستا په عزت باندې داغونه لګوي ستا په عزت او احترام کې کمی راولي نو دغه ښځه د ځان نه جدا که بس دا بهترینه طریقه ده اول خو دا ده چې هغې له ترغیب ورکه د هغې د اصلاح کولو کوشش وکړه چې لکه دا غلط کارونه دي زه ګوره ستا خاوند یم زه د دین اسلام د طرف نه په تا باندې مقرر شوی یم په دین اسلام کې ستا په مقابله کې ماته یو درجه ماته یو مرتبه میلاوه ده ماته یو مقام میلاو دی او زه ستا نګران او زه ستا نګهبان مقرر یم زه به ستا حفاظت کوم خو که چېرته ته غلط کارونه کې نو ګوره بیا دقه دین اسلام ماته حکم کوي چې دا ښځه د ځان نه جدا کړه نو پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل صحابي ته وایي جدا یې کړه ځان هغې ورته وایي د الله رسول ډېر زیات مینه محبت مې دی ورسره نو پیغمبر علیه صلات وسلام یې ځان سره یې وساته نو چې ستا ورسره اوس دونه مینه محبت دی هغې له ترغیب ورکوی د خپلو کارونو نه به قلار شي چې ستا ورسره مینه محبت دی ځان سره یې ساته نو بهرحال دین اسلام ما ته هر قسمه لار راښودلې ده نو بهرحال داسې ښځې چې هغه د خلکو په نکاح کې دي د سړو په نکاح کې دي نو دا ښځې د سړو دپاره لباس دی ځکه قرآن مجید دغه خبره کوي چې دا ښځې مونږ د سړو دپاره لباس ګرځولی دی نو په دې ښځه باندې دا خبره لازمه ده چې دا د خپل خاوند د عزت خیال وساتي انتهایی خیال وساتي که دا د خاوند د عزت او د هغې د ابرو خیال نه ساتي نو بیا به قصه ورانه وي لکه نن سبا تاسو په معاشره کې اوسېږئ تاسو لږ سوچ فکر وکړئ که نه اکثر د زنانو دا ګیلې او دا ګیلې شکوې کوي چې زما سره خاوند مینه محبت نه کوي زما څه خیال نه ساتي زما سره مینه محبت یې نشته دی او بهر ګرځي یارانو دوستانو دپاره ورسره ټایم شته دی د پلانکو د پردو ښځو دپاره ورسره ټایم شته دی زما دپاره وایي ورسره ټایم نشته دی زما سره مینه محبت نه کوي دا د هرې ښځې په خوله کې دا ګیله ده د هرې ښځې په زړه کې دا شک او شوبه پرته ده دا شکوه پرته ده چې لکه زمونږ د خاوندان خو چې کور ته راشي نیت یې راخلاص کړی او زمونږ څه خیال نه ساتي زمونږ سره ګپ شپ نه لګوي مونږ له ټایم نه راکوي چې زمونږ سره کینی مونږ د هغه خپل هغه غمونه دردونه د یو بل سره شریک کو هغه خپل آهونه او پریادونه د یو بل سره شریک وایي مونږ له ټایم نه راکوي نو که ته سوچ وکړې که د هر سړي په کور کې ښځه ده تاسو کې اکثر شادي شده خلک ناست دي د چا هم چې په کور کې ښځه کم سړی هم چې کور ته ورننوځي دا ښځه ورته په کور کې داسې ناست دی لکه هغه یو ملا و وایي دا مونږ چې وایي دې کور ته ورننوځو وایي دې ښځې ته وګورو وایي داسې راته ښکاري لکه قرضدار یې چې راته په کور کې ناست ما تا ورته د ځانه قرضدار نو ښځو د ځان نه قرضداري جوړ کړي دي داسې نیتونه راخلاص کړي دي سړو ته د خاوندانو ته یې داسې نیتونه راخلاص کړي د ځان خیال نه ساتي د ځان خیال نه ساتي چې لکه زه ځان داسې جوړ کړم چې د خاوند ټوله توجه دهان زما طرف ته شي چې دې زه په ځان پسې راکاږم چې ته ځان خیال نه ساتي د خپلې صفایانو خیال نه ساتي د ځان نه داسې شیشکه جوړه کړې ده او د ځان نه داسې یو شی جوړ کړی دی نو خاوند خو بیا خامخا بهر خو به ګرځي او خو بیا به کله په یو ځای کې ټونګه وایي کله په بل ځای کې ټونګه وایي د دې سړي نه دی د دې سړو مثال د دې چرګانو دی د چرګانو دغه نه چرګان په ډیرانو باندې ګرځي په قصه باندې پوهېږي نو د کم چرګ سره چې د خپل کور چرګې نه وي او په خپل ډیران باندې د هغې سره چرګې نه وي نو دی بیا پردو ډیرانونو کې ګرځي دی بیا پردي ډیران ته ځان رسوي په نورو چرګو پسې ځان رسوي په خبره باندې پوهېږي نو به هر حال ښځو ته هم دغه درخواست دی تاسو په خپله دا خبرې ورته زما ورسوئ چې لکه د خدای خاطر وکړه که چېرته زما نه د مینې محبت تمه او امید ساتي زما نه دا امید ساتي چې زه ستا خیال وساتم ستا سره ګپ شپ ولګوم تا له ټایم درکړم نو ځان برابر که ځان داسې جوړ کړه چې زما بل چا ته اړو خیال نه ځي بل چا طرف ته زما اړو ذهن سوچ فکر نه ځي د بل چا باره کې اړو سوچونه فکرونه نه کوم ځان داسې جوړ کړه نو بیا به دا ګیلې ستا په خوله باندې نه راځي نو دغه ګیلې هسې بېجا دي مونږ به ورته ځان هسې یو شی جوړ کړی نو خاوند خو به خامخا بیا ځای په ځای باندې ټونګې وایي او نن سبا پخواني خو چې تاسو ټول مشران یې پخواني خلک خو دې قصو میسو کې ګوتې نه وایي هغه وایي چې یاره بس ښځه ده او دا د بچو یو ماشین دی او بچي به راوړي په کور کې کښېنه د بچو خیال به ساتي او کیسه روانه ده مرګ ته ورځې شپې لنډېږي خو نن سبا چې دا کومه ماډرن زمانه ده او ماډرن نوجوانان راغلي دي معاشرې ته نو د هغو دا مطالبه ده چې لکه زما ښځه دي د هورې په شان ته وخت تېروي هغه دې زما سره داسې زندګي تېره کړي لکه یوه حوره چې په هغې باندې د هېڅ قسمه داغونه نه وي په هغې باندې د هېڅ قسمه تکاوټ نه وي په هغې باندې د هېڅ قسمه ستړیوالی نه وي او دا د کور هېڅ قسمه کارونه نه کوي په کور کې د دې ته نوکران او خدمتګاران تاویږي راتاویږي د دې کارونه او خدمتونه دي کوي د هر سړي اوس نن سبا دا خوښه ده چې یاره زما ښځه بس په شان د ناوې ما ته ناست دی او زه ورته ګورم او زمونږ خلک مزې چرچې زندګي کله په یو طرف باندې ځو کله په بل طرف باندې ځو نو هر سړي له خو بیا ما ورته خو الله جل شانو دغه استعداد نه دی راکړی چې ما ورته په کور کې نوکران ځان سره ساتو خدمتګاران به ساتو هغه به زمونږ خیال ساتي نو په دغه کې بیا د ښځې او د خاوند یو بل سره محبت نه پیدا کېږي